مایک پامپیو ولې له ولسمشر غني مننه کړې کولی شي په جزئیاتو یې دلته ځان خبره کړئ. د ویډیو تر پایه ستاسو ملتیا غواړم، خو که تر اوسه تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغان حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو ټیم د اعلان د هرکلي ترڅنګ له افغان لوري غوښتي دي د ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلي پامپیو تېره شپه په خپل ټویټر لیکلي، زه له خپلو افغان همکارانو د بین الافغاني خبرو بریالیتوب لپاره د ټول شموله مذاکراتو ټیم رامنځته کولو څخه مننه کوم. نوموړي همداراز زیاته کړې ده د زندانیانو خلاصول او د سولې په اړه د خپل افغان همکارانو د هڅو هرکلی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان مشرانو غوښتي دي چې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په اړه هم ورته ژمنې وښیي چې په وینا یې دا ډول کار به د افغانستان د خلکو راتلونکی روښانه کړي. افغان حکومت د تېرې پنجشنبې په ماښام له طالبانو سره د سولې خبرو په مخ وړلو لپاره د معصوم ستانکزي په مشرۍ یو 20 کسیز پلاوی اعلان کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمي خلیزاد په کابل کې د امریکا سفارت د دغې پلاوي هرکلی هم کړی دی. خو طالبانو تېره شپه د یاد پلاوي سره د مخالفت په ښودلو سره وویل چې یاد پلاوی د امریکا او طالبانو د لاسلیک شوي توافقنامې خلاف دی. طالبانو دغه راز ویلي دی چې دا ټول شموله پلاوی نه دی او زیاتوي چې خبرو سره به ورته کینني. له تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله.